مشال خان زارۍ درته کوو، منت درته کوو، سوال درته کوو چې دا د کرکټ خوشحالي رانه نوره مه اخله او نور یې د الله په خاطر د سیاست مه ښکار کوه. دا هغه ورځې وې چې مشال خان د افغانستان په کرکټ بورډ کې د سیاست ډبره کېښودله. له همدغو ورځو را په دې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د مشال خان لخوا د سیاست په بدرنګه مرض اخته شو. او کله چې مشال خان له دندې ګوښه شو، د مرض لپاره لږه تداوي شروع شوه. خو کله چې بیرته فضلي خان مشال خان د بورډ ممبرو ته وټاکل شول، د تداوي ډاکټر په تېښته بریالی شو. او مرض نور هم زور او جوش کې شو چې اوس ترې بلا مرضونه نور هم پیدا شوي دي. مشال خان د راتګ نه مخکې صرف یوه لوبډله وه او ټول لوبغاړي یو موټی وو او د خپل هیواد لپاره به یې په مینه لوبه کوله. خو د مشال خان له برکته دا هر څه اوس په سیند لاهو شوي دي. ټول لوبغاړي او ادارې یې په نفاق او مختلفو ډلو ویشلې ده. که چېرته دا هر څه همداسې دوام وکړي، نو د افغانستان کرکټ نه به د زمبابوې کرکټ په مرض اخته شي. د زمبابوې کرکټ اوس لپاره د ICC لخوا بندیز سره مخ شوې ده چې د ټولو لوبونه کېنول شوې ده. که د افغانستان کرکټ ته کومه صدمه رسېږي، د دې ټولو مشکلاتو لامل به مشال خان وي. نه ښاغلو ورزشي خبریالانو، زموږ اتلانو او لوبغاړو، د کرکټ بورډ ادارې محترمو کارمندانو او د کرکټ قدرمنو او خوږو مینوالو، راځئ چې د دې سترې خوښۍ او خوشحالۍ لپاره د مشال خان خلاف غږونه پورته کړو. که نه بیا به ارمان کوو او وخت به تېر وي.